دا ملګری وایي موږ دا مونځ کوو، موږ ته وایي د داسې طریقه وښیوئ چې په څومره اندازه کې څونه وخت کې وکړو. د محمد رسول الله مونځ چې و هغه چې امامتي به یې کوله نو پوره مونځ به یې کوو. پوره به دا معنی چې رکوع سجده قومه قرت دا به برابر کوو، خو البته د مقتدیانو خیال به یې کوو، ډېر به یې اوږدول نه، ځکه حدیث کې دی چې سړی د یو قوم امامتي کوي نو دا د مونځ ډېر نه اوږدوي، خو دی دا معنی نه چې 3 او 4 منټه کې دې ځان خلاص کړي او ټک ټکانې مونځ وکړي. د انس رضی الله عنه عمر ابن عبدالعزیز پسې مونځ کړی و او ویې ویل چې هذا الغلام اشبه صلاة بصلاة رسول الله، د دې هلک مونځ بالکل د نبي علیه السلام مونځ په شان دی. وایي موږ پسې ودرېدو، لس ځل به پسې سبحان ربي الاعلی او سبحان ربي العظیم ویلې. دغه یو مونځ پاتې دی، دا هلک په مزه باندې کول غواړي او بیا چې ډېر اوږد مونځ کوي نو بس نفل مونځ دی او ته ودرېږه چې څونه یې شی کولی. الله دې مزید توفیق درکړي.